د هر سړی چې علاقه ونه لري ښایي دې طرفداران شي. موږ څه کولی شو چې دغه ځوانان په ناول رامات کړو؟ وایم چې ته خپله لوستی شي خپل شی بل سړی لولي. کوشش وکړه چې داسې شی ولولي چې که تا ته څوک ولولي هغه بیا تا خوښ شي. داسې نه شي کېدای چې تا خوښ نه شي بیا یې په نورو ومنې. شپون صاحب ستاسو په امریکا کې د دې ځای ادیبانو کیسې به مو یا ناولونه به مو ډېر زیات لوستي. کله مو هڅه کړې چې خپل ناولونه خپله یې وژباړئ یا یو څوک بله اداره دي انګلیسي ته وژباړي چې دغه ناولونه په عالمي کچ باندې خلکو ته ورسوي؟ ما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مګر شعر که وژباړل شي مردار خراب شی ځینې جوړېږي. دا ټول چې ما لیدلي دي دغه لنډۍ بینوا خو عالم سړی و، ښې لنډۍ انتخاب کړي، ډېر خوشذوقه هم و، مګر بیا چا چې په پارسي ترجمه کړي خوسکي یې غورځولي ته یقین وکړه. تاسو چې داسې مایوسه یې د خپل ملت نه چې څوک به مو یاد نه ساتي، هغه ځوانان به څه فکر کوي؟ زه وایم نه ارځي، ښه ناولونه به راوځي، ښې قصې به راوځي. د ما مقصد لارې کې دې خوا هغې خوا یو څه شمې بلې کړي دي، نور زه ادعا نه کوم. پښتو ناول نن سبا په کوم ډګر ولاړ دی؟ د نور چا ناولونه مو لوستي پښتو کې؟ چا ناولونه؟ پښتو ژبه کې نن سبا چې کوم ناولونه چاپ کېږي لولئ؟ یو خو هغه دی لکه د محق صاحب، محق صاحب یو لیکوال دی، دا د کمونستان هغه وختونه چې جنګ صلح تولستوی لیکلی دی، هغه رقم وخت و. خو هغه دی بې خوند، ما ته یې خوند رانه که ورته مې ووایي چې دا تا ناول چندانې خوند نه کوي. ما پښتو کې داسې ناول نه دی لیدلی. زه دغه که ما هغه کې دغه ویلی شم چې یو څه مې دغه لاره خلاصه کړه دې نورو ته چې کونډې پیدا شي، او ضرور پیدا کېږي. نو څه ملا خو نه دي دم کړي دا نور. شپون صاحب په امریکا کې د یو ادیب ژوند څنګه دی؟ دلته ادبي ماحول څنګه دی؟ ملګري مو څوک دي؟ ادبي چاپېرچل د ادیبانو ژوند څنګه دی؟ خاموشه یوازې که چېرته میاشت کې 2 میاشتو کې یو وار څه فرهنګي فعالیتونه څه یو ځای کېدل څه مشاعره ادبي غونډه کوئ؟ کله ورځم د امریکایانو هغه ته، کله دوی راځي په دې غلط فهمۍ کې تللی شي ما سره به د افغانستان د ادبیاتو څه وي. کله دوی راځي کله زه ورځم. خو ما پخوا مې ویل چې ما ډېر وخت په لیکلو تېرېږي، په هغې نه ستړی کېږم. دا خو به د امریکایي لیکوالو خبره کوئ. په خپله په امریکا کې پښتانه لیکوال چې دی یا د فارسي ژبې دی خپلو کې سره وینئ کله؟ فارسي ژبې پښتو ژبې خو ما نه دي لیدلې، د فارسي ژبې مې چې لیدلې دي دوی یو شی اخلي چې ته ورباندې نه پوهېږې چې دا یې غلا کړې ده. پوه شوې؟ ځکه یو خو وطن لرې دی، دربدري ده، څوک نه لولي فارسي او پښتو شی څوک نه لولي، او بل د غلا خو هغه وخت معلومه چې سړی پوه شي چې دلته څه شی و، هغې باندې څوک نه پوهېږي. نو بناءً غلا خپله کوه، یعنې غلا دلته هغه روا شی دی. نور درته څه ووایم؟ شپون صاحب څومره پوهېږئ په دې عصري وسایلو باندې؟ فیسبوک اکاونټ لرئ، ایمیل کاروئ، دغه شیانو باندې پوهېږئ؟ په دغو باندې زه پوهېږم، او عجبه یې دا ده چې اکثر خلک په دې نه پوهېږي. مثلا فرض کړه ته هغه وګورې دغه ما خو درته وایي چې خلقیانو چې پرچمه یې بیا ښه دی، خلقی پې باندې هېڅ نه پوهېږي، عقیده هم نه پرې لري. همدغسې چې ملایانو اول کې مثلا قرآن شریف نه پرېښودو چې په
کمپیوټر کې سړی ولیکي کمپیوټر په پاڼه کې سړی ولیکي هغه به تکفیر ولي نو یو څه سړی د پرمختګ په مقابل کې حساسیت لري پیدا کړي زه دغه حساسیت نه لرم زه وایم د سبا ځوان هغه څه چې زه اوس کوم د سبا ځوان تر ما ښه کوي او په اسانه یې کوي شپون صاحب د راتلونکي ناول چې مو دا په لاس لیکئ که په دې کمپیوټر چې مخامخ په دې کې لیکئ ټایپ کوئ لاس باندې تاسو چې خط ولیکم چې لولې نشي لوستی زموږ خط خراب شوی نه کمپیوټر کې لیکم د پښتو ټایپینګ کولی شي خپله ټایپ کوئ و خپله ټایپ کوو دا نو ګوره چې زه خپله ټایپ کوم شپون صاحب د ناول باره کې چې را روان دی نوم یې څه دی څومره صفحې به یې موضوع یې څه ده دغه کیسې به دوه درې شیه پوښتنه مه کوه یو ما د عمر پوښتنه مه کوه پوه شوې یو مې د ښځې د عمر پوښتنه مه کوه بل مې د ناول پوښتنه مه کوه چې راووځي زه خدای کوي وسپموم حتما یې بیا څه لولې بیا یې درښکاره کوم او داسې نشي کیدی چې زه مړ شم او تاسو ولیکئ چې 50 ناولونه یې چاپ کړي دي او 200 ناولونه یې لا چاپ نه دي دا ناچاپه آثار پښتانه لیکوال خو نه دي ناچاپه آثار ډېر وي زه دا نه کوم بس راوړه که لرې څه داخلي غوندې میدان لره دا د داخلي یو شعر دی نو که ناول دی که لیکل دی کومه دی راوی باشه دی داسې سړی نشي ویلی چې دا هغه دی د ناچاپه آثارونه ډېر دي د پلانکي ناچاپه آثارونه ارزښت ډېر دی شپون صاحب یوه پوښتنه مې بله ذهن ته راځي چې همدې تقاعد ژوند کې خوشحاله یې که نه اوس هم غواړې چې افغانستان ته لاړ شي او کار وکړي افغانستان کې هېڅ زه شک نه لرم دا پوښتنه به نه کوي که نور په الوتکه کې ځي زه پیاده ورځم چې ور روان شم زه فکر کوم چې زه اوس هم یو څه د لرې نه یو څه نصیحتونه وصیتونه دا ورکولی شم داسې فعاله برخه نشم اخیستی مثلا زه دا هغه لرم چې ووایم چې زه وزیر وزارت که راکړي امکان لري چې راکړي وزارت زه یې نشم کولی باید هغه څه وکړم د لرې نه دا وایي په ګټو کې اسانه درویزه ده په دې کارونو کې آثاره سلاکاري ده ادوایزر چې دغه ادوایزر خلاص درست خوب کوه ورته وایي چې هو سر وښوروه چې دا لاره صحیح ده یا دا لاره نه ده صحیح دغه زه کولی شم دا چې زه 8 ساعته دفتر ته راشم دا فقط لیکوالي کې کولی شم دلته کمپیوټر کې 10 ساعت هم کار کولی شم 60 ساعت هم کار کولی شم شپې زه خوب نه لرم بیغې دغه یوې نجلۍ شمې راته راولي پوهېږي چې زه شپې خوب نه لرم دا چې 2 بجې 3 بجې 2 بجو پورې امکان لري چې یو څه خوب وکړم بیا راځم دلته دې کوټې ته راځم بیا دا شمې لګوم بیا نو د خپلو شیطانانو سره راز و نیاز کوم ډېره مننه شپون صاحب چې موږ له مو وخت راکړ مننه یې تاسو نه چې ما هېڅ پام نه و چې ما په سن چې څوک ورسېږي څوک ورسره مرکه کوي خیر